أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله مولانا العظيم अमन आया सोख दे यहदीकुम चिल्लारा खाई तासुता फी ज़ुलुमाति पतियरों के अलबर्र द बयाबान वल बहरी और द दरियाब वमन युरसिलु और सोख दे चिरालीगी अर्रियाहा हवागानी बुशरन ज़ेरे वर्कौन की बैन यदई उड़ान दे रहमते द रहमत खपलना यानी बारान अइलाहुन आया बल माबुद से माअल्लाह अल्लाह सरा तआला अल्लाह देर लोई दे अल्लाह अम्मा न अगसना युश्रिकून के दुए शरीक निस अम्मन आया सुख दे यबदऊ जब अवल जल पैदा कई अल खल्क़ा मखलूक सुम्मा युईदुहु ब्याबाई दोबारा पैदा कई आगा वमन यरज़ुकुकुम और सोख रिज़्क़ दर कई तास मिनस समाई दासमान वल अर्दि और दुस्मकिना अइलाहुन आया बल माबुद से माअल्लाह अल्लाह सरा कुल उवाया हातु रावड़ई बुरहानकुम पल दलील इन कुंतुम कचरिये तासु सादिकीन रिफ्तिन कुल उवाया ला यालम न कोई मन अगसोक थी इस समावाति आसमानुन की दी वल अर्द और पसमक अल गैबा व गैबो इल्लल्लाह सिवा अल्लाह वमा यशऊरुना और न कोई अय्याना चिकलबा युबअसून द्वई रापासोलिश बल्कि इद्दारका खत्म शवे दे इल्मुहुम इल्म दद्वई फिल आखिरती दाखिरत व हकला बल हम बल्कि द्वई ही शक्किन पशक्किन मिनहा ददीना बल हम बल्कि द्वई मिनहा ददीना आमून अड़ांददी जो सूरह नमल पिंजम रुकू से मुकम्मल शा 63 नंबर आयत ना आखिर तक 66 बोल नननी दर्स के शामिल अल्लाह जल्ल जलालुहु पते रुकू के पिंजा अक्ली दलीलुना इंसान लवर कड़ी दी चिदागे पर कतोल सरा दागे पर औरिदो सरा इंसान बल खालिक
بل مالک بل رازق بل معبود پیژندې شي او داغه عبادت او بندگی کولی شي. لومبي آیت کې د اسمانونو د ځمکې پیدایښت، د اسمان نه د اوبو ورولو او هغې سره بیا د ځمکې نه مختلف څیزونه، مختلف د میوو بوټي او عام بوټي راټوکول. بیا په دویم آیت کې د ځمکې د پاره د قرارګاه او د ګرځېدو د پاره مقررول او بیا دې کې نهرونه جوړول، غرونه پکې کېښودل او د اوبو چې کوم مختلف دریابونه دي د هغې په منځ کې یو پرده ساتل. دریم آیت کې بیا د انسان او د هر مخلوق تکلیف لرې کوونکی د هغه د دعا جواب ورکوونکی او ځمکه کې انسان له څه وخت پورې اختیار ورکوونکی، دا په لومړني 3 آیتونو کې بیان شوي. اوس دې آیتونو کې چې کوم 4 نمبر دی، الله رب العزت وی چې تاسو ته لار ښودونکی څوک په ځمکه او په دریاب کې، سمندر کې کشته روانه ده، دې ته لاره څوک دی؟ یا نن سبا په هوا کې ګیاز الوتونکی دی، د دې لپاره راهنمایي څوک کوي؟ ځنګل او بیابان کې انسان د لاره روکش هلته کې لاره ښودونکی څوک؟ د ورځې دی د لمر نه راهنمایي او شپه ده نو قطبي کومه ستاره ده، ستوری دی، د هغې نه راهنمایي. دا راهنمایي څوک ورکوي؟ الله رب العزت دا پیدا کړي دي او انسان نه عقل ورکړي. بیا د الله رب العزت رحمت راوریږي، باران راځي، د باران نه ډومبې خوشخبری او زیر ورکوونکې هوا ده. هغه هوا څوک چلوي؟ هم الله چلے. نو الہ ما الله، الله تعالی تپوس کوي آیا د الله رب العزت سره بل څوک هم داسې شته چې هغه داسې کار وکړي؟ ستاسو لپاره باران وورئ، هغې باران نه مخکې هوا وچلئ، یا په تیارو کې که د دریاب دی او که د ځنګل دی هغې کې لاره درته وکړئ. تعالی الله عما یشرکون. الله تعالی وایي چې ډېر لوی دی الله دا هغه څیزونه نه چې دی یې شریک ګرځوي. دی څه شریک ګرځوي؟ نور هغه د الله مخلوق، اور هغه هم الله رب العزت پیدا، اوبه هغه هم الله پیدا، فرښتې که غټې نه غټه فرښته نه د الله مخلوق، پیغمبران هم د الله رب العزت بندگان، غر او غټه دا هم د الله یو مخلوق، د ونو عبادت کوي دا هم د الله یو مخلوق. نو الله رب العزت خو د دې څیزونه ډېر زیات اوچت دی، بیا هم دا خلک چې نو هغه سره دا نور څیزونه شریک ګرځوي. بیا پنځم دلیل الله رب العزت دا ارشاد فرمایي چې دا راته ووایي چې لومړي ځل هر یو تن چا پیدا څوک پیدا کوي او لومړي ځل پیدا کول ګران دي، بغیر څه نمونې، بغیر د څه سیمپل الله رب العزت دا دومره مخلوقات پیدا په دې ځمکه 8 اربه انسانان دي، هر انسان د بل انسان نه جدا دی په شکل کې، مزاج کې، پیدایښت کې. ثم یعیدو، نه صرف په لومړي ځل بلکې دوباره به هم پیدا کوي. او رزق ورکوونکی څوک دی؟ که د اسمان نه هوایي رزق او که د ځمکې نه درته را پیدا کوي، دا د الله رب العزت ذات دی. الہ ما الله، وی الله رب العزت سره بل څوک هم شته چې داسې
یا دا څوک شریک هم شته یا دا نائب هم شته یا دا مددگار هم شته هیڅوک نشته نو نشته نو بیا هات برهانکم تاسو واشته نو راړی څه دلیل راړی ان کوم صالح چې تاسو په خپل دعوا کې رښتینی چې دا هر څه بل څوک هم کولای شي یا پلان کې الله رب العزت سره شریک دی نو په دې باندې دلیل راړي یا خدای هغه کارنامه وکړي چې هغه داسې کړی دي دا 15 آیتونو کې چې بیان شي او که نه او شته نه نو بیا تاسو په خپل دعوی کې رښتینی نه یې دروغجن لومبي آیت کې چې سوال وشنو جواب کې ارشاد فرمایي چې قوم یعدلون لا خلق په کګل روان ډډه کوونکی د سم خبره نه مخاړول دویم آیت کې بیا الله رب العزت وی چې دي کې اکثر لا يعلمون جاهلان علم نه لري ځکه دی تاسو بیا په دریم آیت کې د دین هم زیات الله رب العزت ارشاد وکړ قلیلا ما تذکر دي کې اکثر ضد او دشمنای باندې لړ نصیحت نه ډېر لګ دي ولې چې هغه دې سټیج ته دې حد ته رسیدلې چې هغه باندې اوس نصیحت عمل نه نو بیا سلورم آیت کې الله تعالی وی تعالی الله ما د دې زديانو د دې انادیانو او د دې دشمنانو او د دې جاهلانو او د دې ډډه کوونکو خلقو چې کوم سيزونه الله رب العزت سره شریک جوړ کړی دی الله تعالی دا باندې ډېر زیات وچا نو چې دا څلور خبرې شون پنځم آیت کې الله تعالی وی کدی نه باوجود تاسو وایي چې دا الله سره شریک شته بیا راوړي دلیل راوړي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم دی چې د مکی والا ته وایي د خلق ته وایي لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ټول د غیب خبرې ټول پټه خبرې زمکه د اسمانونو زمکه کې دنه اسمان برا سمندر کې دریاب کې جهان کې کائنات کې چې کومه پټه خبره ده د غیب خبره ده د هغه علم سیوا د الله نه بل څه سره پیغمبر علم ټول انسانانو کې ډېر هغه الله رب العزت علم ورکړي هغه هم دا څنګه چې څنګه د الله علم ذاتی علم چا ورکړي نه څنګه چې الله همیشه نه دی هغه علم هم دا همیشه نه دی او چې څومره وو هم دومره دی هم دومره وي دغه کمې بشي نه کی نعوذ بالله یو کس وایي چې نن د الله علم سیوا شه مطلب دا چې پرون کم نه غیب دا الله علم چې څومره وو څومره دی همیشه وي او څنګه چې الله دې هغه شانته قائم او دائم وي وما يشعرون ايانا يبعثون دې خلکو ته دا نشي پته چې دوباره ژوند کله و ملایي د قیامت لپاره اوازه وکړي پیغمبر علیه السلام ته نشي پته چې قیامت وکړي جبرئیل ته نشي پته چې قیامت وکړي دا جبرئیل او د نبی علیه السلام په میت کې خبر یا ته اوسې د یوم النسوال چې د قیامت علم در سره شته کله ورته یو بل ته چې څنګه تا ته نشي پته دا شته ما ته قران کریم کې راځي چې خبره داسې دي چې هغه کې الله رب العزت چاله علم نه ورته ان الله عنده علم الساعه ایکړو به خبره دا چې قیامت پته لګي دا صرف او صرف الله تعالی بل دارک علمهم بالاخره او د آخرت مبارک کې کوئی دې علم منشنه مشرکان د آخرت مبارک علم نه لري بلکې هغه کې اکثر خدا سے دا شک کوي چې پته نشته او نشته او بیا الله تعالی خیر خبرو فرمایي چې نه دا خلق د قیامت مبارک وړاندې سره د سترګو دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته علم خید آخرت چې آخرت راځي دا کس قبر تلار نه ختم نه دی دا باندې ځان شروع او د قیامت پر دوباره پاس باندې بیا سوال جواب
تپوسونه وکړي نو بل هم منها عموم. کوم خلک مسلمانان دي الله تعالی دا غي سترګي غړولې دي کولاوي کړي هغه ته پته ده چې قیامت شته آخرت شته. خدا خلق د آخرت په اړه کې اړانده او اړ ولې چې دی آخرت په خبره باندې یقین نه کړي بلکې شک کې مبتلا. الله تعالی دې مال تاسو له ټول مؤمنانو او قران او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. امن آیا سوق دے یهدیکم چلار خای تاسو ته فی ظلماتی فتیرو کے البر د بیابان والبحر او د دریاب ومن یرسلو او سوق رالیگی الریاح ہواگانی بشرن زیر ورکون کی بین یدئی اڑواندے رحمتی ہی در رحمت پلنا الہن آیا بل معبود شتے مع اللہ اللہ سرا تعالی اللہ دیر لوید اللہ عما دا غسنا یشرکون کہ دوی شرک نسی. امن آیا سوک دے یبدو چپا والزل پیدا کئی الخلقا مخلوق ثم یعیدوہو بیا بے دوبارہ پیدا کئی اغا ومن یرزقکم او سوک رزق در کئی تاسفا من السمائی دا اسماننا والارض او دزمکنا الہن آیا بل معبود شتے مع اللہ اللہ سرا قل ہاتو او آئی راوڑی برہانکم بل دلیل ان کنتم کچری ایتاسو صادقین رختینیم. قل او آیا لا یعلمو نپوہیگی من اغسوک چھے اس سماواتی آسمانوں کی دی والارض او بزمکہ کی دی الغیبہ وغیبو الا اللہ سواد اللہ نا وما یشعرونا او نپوہیگی ایانا چکلبا یبعثون دویرا پاسولشی بلکہ ادارکا ختم شوید علمهم علم ددوئی فی الآخرت داخرت پا حقلا بلهم بلکہ دوئی فی شکن پا شک دی منہا ددینا بلهم بلکہ دوئی منہا ددینا عمون اڑاند دی. آمین. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.